موږ به کوشش دا کوو چې زمونږ ټوریزم هم بال شي، زمونږ هم موټروی په داسې یو ټرک باندې جوړ شي چې په هغې کې د ټوریزم په مد کې موږ ته زیاته پیدا وشي، په هغې کې زمونږ خلک بچ شي او زمونږ ځمکه بچ شي. انشاءالله دې کې دو رای نشته. موږ چې د اولې ورځې نه کومه خبره کړله حق خبره به وي. MPAP کې لسم محمد نعیم خان نن د شهید فتح الله خان په حجره نیمګولۍ کې د سوات موټروی فیز 2 متاثرینو د تحریک د ذمہدارانو سره خصوصي ملاقات کړي، چرته چې د تحریک ذمہدارانو یو ځل بیا د سوات موټروی فیز 2 د نقشې په حق لا خپل تحفظات او اندېښنې د نوموړي پر وړاندې کېښودلې دي. په یاده موقع نعیم خان هغوی ته باور ورکړی چې په دې لړ کې نه هغه یوازې بلکې د سوات ټول MPAs او MNAs د موټروی متاثرینو سره ولاړ دي او غواړي چې د سیند د غاړې نقشه عملي کړی شي تر څو دغه متاثرینو ستونزې راکمې شي. MPA محمد نعیم خان په دې هکله نور څه ویلي، راځئ چې وایورو. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زمونږ نن د موټروی متاثرین کومه کمیټه چې د مشران ټول ناست دي، د باقي زه د تلفون روان یم. د ډېرو ورځو نه د پروګرام زمونږ چې یو میټینګ وکړو، په دې باندې مزید مشوره وکړو چې څومره زر ته زره موږ د خپله خبره زیاته ورسوو. په هغه سلسله کې ما د دوی سره رابطه وشوه، د لارې نه ورته مو وویل چې زه در روان یم، انشاءالله په دې باندې میټینګ کوو. لاړو له دوی سره کېناستو، انشاءالله څومره چې زمونږ کلم خبر راغله دا د دوی خبره نه ده، دا یوازې د دوی د ځمکو خبره هم نه ده، دا یوازې د دوی د کورونو خبره هم نه ده، دا زموږ د سوات خبره ده، دا زموږ د سوات د مستقبل خبره ده، زموږ د بچو د مستقبل خبره ده. په دې کې موږ ته د ټوریزم په مد کې ډېر ښه اپارچونټیز دي. په دې کې زموږ د قام، زموږ د خاورې د بچ کېدو خبره ده. په دې کې زموږ فینانشلي چې څومره ډیمیج کېږي ګورمنټ، د هغې د پروټیکشن خبره ده، د هغې د بچاو خبره ده. انشاءالله کلم چې خبر راځي، په کم فورم باندې چې خبر راځي، موږ چې څومره د دې حلقې سیټینګ MPAs یو، ډاکټر خندارا دی، زموږ MNA سلطان خان دی، د مټې نه ځایمه انشاءالله بھرپور دا د دوی په حق کې خبره نه ده، دا زموږ د سوات د مستقبل خبره ده، زموږ د بچو د مستقبل خبره ده. او انشاءالله زما امید دی، زما یقین دی چې څومره هم زموږ افسران بالا دي، څومره هم زموږ هاي اتارټي ده، هغه په دې باندې کنوینس شو دي چې کومه نقشه چې زړه جوړه شوې وه، هغه نقشه د قام دپاره هم ټیک نه وه، هغه د دې پوره سوات دپاره ټیک نه وه، هغه زموږ د ټوریزم دپاره ټیک نه وه. موږ به کوشش دا کوو چې زموږ ټوریزم هم بال شي، زموږ هم موټروی په داسې یو ټرک باندې جوړ شي چې په هغې کې د ټوریزم په مد کې موږ ته زیاته پیدا وشي، په هغې کې زموږ خلک بچ شي او زموږ ځمکه بچ شي. انشاءالله دې کې دو رای نشته. موږ چې د اولې ورځې نه کومه خبره کړله حق خبره به وي، په هغې باندې به ولاړ یو انشاءالله. دا زموږ د ټول سوات پارک کې ده، زموږ یوازې د دې ورونو خبره نه ده، زموږ د پوره سوات د بچاو خبره.